افغان حکومت پاکستان ته غاښ ماتونکی جواب ورکړ او حکومت ورته په غوسه شو. دا چې افغان حکومت ورته څه ویلي دلته یې راسره په ویډیو کې ټول جزئیات کتلی شئ. درنو لیدونکو سلامونه مې ومنئ، وخت مو په خیر. د اسلام فاروقي د غوښتنې په تړاو د افغان حکومت غبرګون. د پاکستان لوري د اسلام فاروقي د غوښتنې په غبرګون کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تازه اعلامیه خپره کړې. افغان حکومت د پاکستان هغه یادښت ترلاسه کړی چې پکې له افغان حکومت دوی ته د داعش ډلې مشر اسلام فاروقي د تسلیمولو غوښتنه کړې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د هغې غوښتنې په غبرګون کې چې له افغان حکومت یې د ترهګر اسلام فاروقي د ورسپارلو لپاره کړې وه، وایي د داعش یا خراسان څانګې مشر اسلام فاروقي سره د افغانستان د نافذه قوانینو پر اساس چلند وشي. اسلام فاروقي په افغانستان کې د بشر ضد ګڼ جنایتونه او خونړیو بریدونو ترسره کړي دي او د هغو عملیاتو او بریدونو د رهبرۍ تور دی پرې چې پکې ګڼ بېګناه افغانان او افغان سرتېري شهیدان شوي. افغان حکومت د ترهګرو ترمنځ هیڅ توپیر نه کوي او له ټولو سره ورته چلند کوي او د ترهګرۍ ضد مبارزې هر ډول توهاتو ته ژمن دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې وړاندې زیاته کړې دا چې د افغان او پاکستان حکومت ترمنځ د مجرمینو او تورنو کسانو د استرداد کوم تړون نشته، نو د اسلام فاروقي سره به د افغانستان د قوانینو پر اساس چلند کیږي. اعلامیه کې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان او پاکستان د سولې او سوکالۍ د ګډ عمل په چوکاټ کې د اطلاعاتو د تبادلې په برخه کې ګډې هڅې وکړي څو د ترهګرۍ سره د مبارزې برخه کې مرسته وکړی شي. د داعش یا خراسان څانګې مشر اسلام فاروقي څو ورځې وړاندې د ملي امنیت ځواکونو له لوري له 19 تنو سره ونیول شو. اوس به د افغانستان حکومت د افغانستان د قوانینو سره سم د ترهګر فاروقي محاکمه کوي. بل لور د بشر حقونو د څار بنسټ له افغان حکومت غوښتي چې دا ښه موقع ده او ترهګر اسلام فاروقي د نړیوالو بشري حقونو د معیارونو له مخې محاکمه کړي. د ملي امنیت ځواکونو له لوري د داعش ډلې مشر عبدالله اورکزی مشهور پر اسلام فاروقي له نیول کېدو وروسته پاکستان له افغان حکومت غوښتي چې نوموړی د دوی ته ور وسپاري. یو شمېر شنونکي وایي پاکستان غواړي په دې سره نړیوالو ته وښیي چې ګواکې دا هېواد هم د افغانستان په څېر داعش ډلې فعالیتونو څخه متضرر دی. شنونکي غوښتنه کوي چې حکومت دې له ترهګر اسلام فاروقي څخه استخباراتي اظهارات هم واخلي. دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو مو که ښه شوی وي نو زموږ ویډیو لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د توجه څخه مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې ولرئ.